د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم مخکښ غړی چا او چېرته نیولی دی؟ سلام لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سردار عارف وزیر نیولی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګوکې کرکه خپرونکي وینا یې خپره کړې ده. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي په ډېره اسانۍ د بشر حقوقو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیاتو د دې هیواد د پوځ او سختدریزو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې. دوی غواړي په قبایلي سیمه کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زور له درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا له درکه کولو کې لاس لري.